اوس راځي چې د پلورل ډیمانسټریټیو پروناون په باره کې هم زده کو چې پلورل ډیمانسټریټیو پروناونز څه څیز دی. په یاد ساتئ پلورل ډیمانسټریټیو پروناونز هم د دې سینګولر ډیمانسټریټیو پروناون په شان دی، یعنې د دې په ذریعه باندې هم مونږه سیزونو ته لا خلکو ته اشارې کوو، خو هغه کومه سیزونه دي هغه کومه خلک دي. په یاد ساتئ چېرته چې هم زموږ سره سیزونه یعنې د یو نه سیوا وي، دوه وي، درې وي، څلور وي او د دې نه علاوه بلها وي او دا زموږ سره په خوا کې نږدې وي، یعنې مونږ وایو دا دي، دا څه دي. فار ایگزامپل مونږ وایو دا کرسۍ دي، دا مارکرې دي، دا هلکان دي، دا کتابونه دي، یعنې د یو نه سیوا وي. نو کله چې مونږ دې ته اشاره کوو نو بیا دې ته مونږ د دیز په ذریعه باندې اشاره کوو. مونږ وایو دیز آر بکس. د دیز آر بکس څه مطلب دی؟ دا کتابونه دي. دیز آر چیرز، دا کرسیانې دي. دیز آر چیرز، دا کرسیانې دي کومه چې د ډیرو دپاره استعمالیږي. دیز آر بویز، دا هلکان دي. دیز آر موبایلز، دا موبایلونه دي وغیره وغیره. یعنې تاسو ته ما وویل کله چې زموږ سره یو سیز د یو نه سیوا وي، دوه وي، درې وي او هغه زموږ سره په خوا کې وي او هغه ته مونږ اشاره کوو، مونږ وایو چې دا سیز دی، مونږ وایو دا سیزونه دي، دا هغه سیزونه دي، نو بیا دې ته مونږ اشاره په دیز سره کوو. خو په یاد ساتئ چې د دیز سره به ایز نه لګوئ، د دیز سره به تاسو آر لګوئ، ځکه چې دلته مونږ خبره د ډیرو په باره کې کوو. دیز آر او بیا د هغه سیزونو نومونه چیرز، موبایلز، بویز، ګرلز، بورډز، مارکرز ایکسیټرا، د هغه سیزونو نومونه. زه امید لرم چې تاسو به په دیز باندې هم پوه شوي یئ. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې یو بل ډیمانسټریټیو پروناون په باره کې زده کړو، کومې ته چې ویلی کېږي دوز. او دوز هم د دیز په شانتې دی، یعنې مونږ د دوز په ذریعه باندې د دوز په ترو باندې سیزونو ته ډیرو سیزونو ته اشاره کوو. خو په یاد ساتئ ډیر سیزونه به وي، د یو نه به سیوا وي، سینګولر به نه وي، پلورل به وي، خو دا به زموږ سره په خوا کې نږدې نه وي. لکه څنګه چې په پښتو کې مونږ وایو هغه هلکان دي، هغه جینکۍ دي، هغه ګډې چیلنګې دي، هغه سکولونه دي، هغه ګراونډونه دي، یعنې زموږ نه په فاصله کې لرې وي او مونږ هغې ته اشاره کوو، نو بیا مونږ هغې ته د دوست په ذریعه باندې اشاره کوو. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه هلکان دي نو دې دپاره بیا استعمالیږي دوز آر بویز. دوز آر بویز څه مطلب دی؟ هغه هلکان دي. دوز آر چیرز، هغه کرسۍ دي. دوز آر چیرز څه مطلب دی؟ هغه کرسۍ دي، یعنې زما په خوا کې نه دي او زه تا ته داسې ګوته ونیسم زه وایم چې هغه کرسۍ دي. دوز آر چیرز، دوز آر چیرز هغه کرسۍ دي. دوز آر موبایلز، دوز آر موبایلز څه مطلب دی؟ هغه موبایلونه دي. ګرانو کتونکو یو خبره په یاد ساتئ، که چېرته تاسو په یو دکان کې، په یو سټور کې، په یو مارکیټ کې، که هغه د هر څه دکان وي، هغه د موبایلونو دکان وي، هغه د چینو وړو دکان وي، هغه د هر څه دکان وي او تاسو چاته وایئ چې دا موبایل دی، دا چارجر دی، دا امپري ده، لا د چینو وړو دکان وي، تاسو وایئ دا چینی دي، دا وړه دي، دا غوړي دي، نو بالکل د دې په ذریعه باندې تاسو یعنې د ډیمانسټریټیو پروناون په ذریعه باندې تاسو هغه سیزونو ته اشاره کولی شئ. فار ایگزامپل دیس از موبایل، یو کسټمر راشي او ته ورته وایې چې دا موبایل دی، وګوره چیک کړه، دیس از موبایل، دا موبایل دی. دیس از ا چارجر، دا یو چارجر دی. خو بیا ستاسو نور هم پراته وي او ته ورته وایې چې دیر از موبایل، هغه موبایل دی. دیر از ا چارجر، هغه چارجر دی. د موبایل او د چارجر نه علاوه چې ستاسو سره څه په دکان کې پراته وي تاسو ته بالکل د دیس او د دیټ په ذریعه باندې هغه هم ویلی شئ. یوازې د سینګولر په باره کې نه، تاسو ته دا هم ویلی شئ چې هغه موبایلونه دي. دوز آر موبایلز، هغه موبایلونه دي. دیز آر چارجرز، دا چارجر دي. یعنی چې تاسو د څه په دکان کې هم یئ او تاسو له کسټمر درشي، لا تاسو په خپله کسټمر یئ، نو تاسو بالکل د ډیمانسټریټیو پروناون یعنی د دیس، دیټ، دیز او دوز په ذریعه باندې سیزونو ته
اشاره کولای شئ. یوازې په دوکانونو کې نه، په سوسایټي کې، په معاشره کې تاسو هم د دې په ذریعه باندې څیزونو ته اشاره کولای شئ. فار ایگزامپل تاسو په لاره باندې روان یئ او تاسو وایئ هغه دی سپی، دیٹ از ډاګ. دیٹ از ډاګ څه مطلب دی؟ هغه سپی دی. دیٹ از ډنکی، هغه خر دی. زه امید لرم چې تاسو به په ډیمانسټریټیو پروناون باندې ښه برابر پوه شوي یئ، یعنې سینګولر او پلورل ډیمانسټریټیو پروناونز. زما دا هم یقین دی چې یوازې تاسو به پرې نه یئ پوه شوي، تاسو به د دې قابل هم جوړ شوي یئ چې تاسو پرې نور خلک هم ډېر په اسانه باندې پوه کوي. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوهېدئ، خو تاسو له میبي چې د دې نوم زده نه و، ډیمانسټریټیو پروناون. کېدای شي تاسو په دې باندې پوهېدئ، خو تاسو به د دې وضاحت څه په دې طریقه باندې کوو چې دیس د دې دپاره استعمالیږي، دیټ د دې دپاره استعمالیږي، دیز د دې دپاره استعمالیږي، دوز د دې دپاره استعمالیږي. خو تاسو ته به دا پته نه وه چې دې ته څه نوم اخیستلی کېږي، یعنې د دې ټاپک څه نوم دی، ډیمانسټریټیو پروناون. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.